په لاس سره منی ایستلو سره روجه خرابېږي که نه خرابېږي؟ یو کس خپل شهوت په لاس سره سړی په لاس سره د روجې په حالت کې دی منی وباسي، نو آیا په دې سره روجه خرابه شوه که خرابه نه شوه؟ او که خرابه شوله نو آیا صرف قضا پې راله که کفاره پې راله؟ یوه مسله دا شوله. نن سبا د موبایل زمانه ده، د فتنې زمانه ده، او د نوجوان سره په لاس کې موبایل دی او د موبایل غلط استعمال نوجوان ډیر غلط طرف ته بوتلی دی. د دې وجې نه دا مسله موږ ضروري وګڼله او بعضې کسانو تپوس هم وکړو، نو لحاظه یوه مسله به تاسو سره دا ذکر شي. دویمه مسله به دا ذکر شي، بعضې کسانو تپوس وکړو چې یو خاوند د خپلې بیبي سره په زوره باندې په جبر باندې جما وکړي، کوروالی وکړي، چې ښځې منې کوي، ښځه دا بده ګڼي، هغه نه خوښوي دا، او خاوند ته وایي خاوند منې کوي، خو خاوند باوجود د هغې د هغې سره جما وکړي او کوروالی وکړي. نو آیا دلته په خاوند باندې خو کفاره او قضا دواړه راله، خو په ښځه باندې دلته کفاره او قضا دواړه راځي او که نه راځي؟ نو دا دواړه ضروري مسلې به په دې ننني کلیپ کې تاسو ته بیان شي. اوله مسله خو دا ده چې یو نوجوان یا یو کس په خپل لاس سره منی وباسي، په خپل لاس سره شهوت سوړ کی او د روجې په حالت کې وي، نو په دې حالت کې ګوره دا یاد ساته چې دا عمل ډیر ناکار عمل دی. د رمضان چې کوم هغه برکتونه دي، ثوابونه دي، د هغې نه دی محروم شو، او دا ډیر زیات عظیم جرم او عظیمه ګناه ده د روجې په حالت کې وکړه، د روجې اړو احترام یې ونه ساتو. خو سره د دې د رمضان په حالت کې چې د په لاس سره شهوت سوړ کو، منی ویستله، نو په ده باندې صرف قضا راله او کفاره پې باندې نه راځي، یعنی یو شپېته روجې پې نه راځي او صرف قضا په ده باندې راله چې دا روجه به رسوي او د رمضان المبارک نه پس به د دې روجې قضا راګرځي. که چا داسې کړي وي نو مسله داسې ده. یوه دویمې مسلې د جواب دا دی چې یو خاوند راولګي او په زور باندې چې ښځې خوښ نه ګڼي او بدې ګڼي او د ښځې رضا نه وي، خو خاوند یې مجبوره کړي او په زور باندې د دې سره کوروالی او جما وکړي، نو آیا دلته خو مسله کلیر ده چې په خاوند باندې دغه خاوند چې د هغه د زناورو غوندې رویه ده چې هغه د رمضان المبارک دومره خیال ونه ساتو، نو یقینا د دې نه په رمضان المبارک کې بل عظیم جرم او ګناه نشته لکه دې خاوند چې وکړله. ټیک شوله، توبه او استغفار دې وکړي، الله ته دې جاړي او قضا او کفاره چې کومه ده نو دواړه په ده باندې رالل. خو دلته په ښځه باندې قضا او کفاره دواړه راله قرانله، نو زموږ د فقه معتبر کتاب چې عالمگیری ورته وایي هغه ذکر کوي چې وان کانت مکرهتن نو فعلیها القضاء دون الکفاره. که چېرې دې ښځې بد ګڼل او خاوند یې منع کو، خو خاوند جبر وکړو، زیتی وکړو او مجبور یې کړه دا ښځه دې ته په زور یې داسې وکړل، نو بیا زموږ د فقه معتبر کتاب دا ذکر کوي چې فعلیها القضاء دون الکفاره. دلته په ښځه باندې بیا صرف قضا راله او کفاره پې نشته، یعنی هغه شپېته روجې پې رانلي او صرف یوه روجه چې کومه ده نو هغه پې باندې راله، او په خاوند باندې یو شپېته روجې رالی، یوه ده او شپېته به نورې نیسي او دا به پرله پسې نیسي. که په دېرشې نیولې وي او په منځ کې پکې وقفه وکړله نو دا به پې واپس د سره کېږي، که څلوېښتې نیولې وي او په منځ کې پکې وقفه وکړه دا به پې واپس د سره کېږي. نو یو شپېته روجې دا په خاوند باندې راللي، قضا او کفاره دا دواړه ضروري مسلې وي چې تاسو سره په دې ننني کلیپ کې ذکر شولې. تاسو بیا په خپله هم اورئ او نورو ملګرو ته به هم رسوئ. جزاکم الله خیره، احسن الجزا.